د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم. دا ځل د غزني ولایت اړوند زنخان ولسوالۍ لولې کلي ته راغلي یو. هغه سیمه چیرې چې د اسلامي امارت اړوند شریعت غږ رادیو فعالیت کاوه. دغه رادیو چې د جهادي دورې پر مهال یې فعالیت کاوه، په هغه لرې غره کې چې تاسو یې په تصویر کې وینئ دلته فعاله وه. موږ نن راغلي ترڅو په دغه رادیو باندې تاسو ته ځانګړې خپرونه چمتو کړو. دغه رادیو چا چلوله، څرنګه یې چلوله او دوی څرنګه توانېدلي وو چې په هغسې سختو شرایطو کې د رادیو نشرات وکړي. د دغه رادیو د مسؤلینو په وینا دغه رادیو تر خوا او شا شپږو ولایتونو پورې نشرات لرل، یعنی په دغو شپږو ولایتونو کې نشرات اوریدل کېدل. دغه رادیو 4 ساعته نشرات لرل، 2 ساعته سهار او 2 ساعته ماښام مهال. موږ به نن د دغه رادیو له هغه کارکوونکو سره مرکې ولرو چا چې دغه رادیو چلوله یا یې په دغه رادیو کې فعالیت کاوه. همدارنګه به د دغه سیمې له اوسېدونکو سره مرکې ولرو چې هغوی دغه رادیو اورېدله. تاسو ته به په دې اړه یوه ځانګړې خپرونه چمتو کړو. تاسو هم موږ یوازې مه پرېږدئ او دغه خپرونه تر پایه راسره واورئ. ویاړ مو دا د ګران هیواد، دا د شریعت راډیو، دا د شریعت راډیو څومره ښایسته ښکاري، دا د امارت راډیو، دا د امارت راډیو. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. موږ هغه سیمې ته راغلي یو چیرې چې د شریعت غږ په نامه رادیو فعالیت کاوه. دغه د غره سر چې تاسو یې په تصویر کې وینئ، دلته د شریعت غږ په نامه رادیو په دغه سیمه کې فعالیت کاوه. که څه هم اوس دغه رادیو هغه کوټې یا هغه ځایونه چې دوی ورته اماده کړي اوس تخریب شوي دي، ځکه له خوا او شا 2 کلونو را په دې خوا دلته هېڅ فعالیت نه ده شوی او له فتحې وروسته ټول هغه تجهیزات او وسایل له دې ځایه وړل شوي دي. ولې بیا هم لکه تاسو چې وینئ کم هغه ځایونه پاته دي او معلومیږي چې دلته پخوا پکې کوم فعالیت ترسره شوی دی. موږ نن دلته راغلي ترڅو د دغه رادیو له هغه تخنیکي مسؤل سره چې اوس د غزني ملي رادیو ټلویزیون امیر دی، له مدثر وفا سره د دغه رادیو په فعالیت او کړنو باندې وغږیږو چې څرنګه دوی توانېدلي وو په دغسې یوه لرې سیمه کې رادیو فعاله کړي او خپل غږ تر نورو خلکو پورې ورسوي. سلامونه وفا صاحب، ستړي مه شئ. مننه. وعلیکم السلام. تاسو هم ستړي مه شئ. مننه. کور مدان. ډېره زیاته مننه وفا صاحب. په لومړیو کې راته ووایئ څرنګه تاسې وتوانېدئ چې په دغسې یوه لرې سیمه کې، دغسې یوه غرنۍ سیمه کې وکولی شي هغه خپل غږ تر نورو ورسوئ، دغسې نشرات وکړئ. که دغه کیسه لږ راته وکړئ، دغه رادیو څرنګه تاسو فعاله کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د ملي راډیو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. د راډیو د فعالولو خو هغه خو انقلابي حالات و. هغه وخت کې د امارت خپلې کومې لاسته راوړنې سوي، داسې کوم شی نه و چې هغه تر هېوادوالو یا تر نورو خلکو پورې رسولی وای. نو دا د فرهنګي کمیسیون پرېکړه وه چې موږ باید یو هڅه پرېکړه کړې وه، یو هڅه وه چې موږ باید په هېواد کې مثلا FM راډیوګانې ولرو. موږ وکولی شو چې د خپلې لاسته راوړنې ته هېوادوالو پورې ورسوو. او هغه څه چې مثلا د اسلامي امارت په وړاندې ذهنیت جوړ شوی و چې اسلامي امارت د بس مجاهدین خلکو ته بد معرفي شوي وو، هغه څه شایعات چې ول هغه هم له منځه ولاړ شي. بیا همدغه چې بس فرهنګي کمیسیون په ډېرو ولایتو کې راډیوګانې فعاله کړې. یوه یې هم په غزني ولایت کې دلته د زنخان په ولسوالۍ کې وه. نو کله چې راډیو فعاله شول، هغه نه وروسته بیا دلته زه هم په دغه په تخنیکي برخه کې دوی سره زه مسؤل یا همکار مې ورسره کوم په تخنیکي برخه کې. ډېره مننه وفا صاحب. که لومړی ته دغه د ځای د انتخاب په اړه راته ووایاستئ. دا یوه ډېره لرې سیمه ده او غرنۍ سیمه ده، طبعا تاسو د دې سیمې اوسېدونکي یاستئ. دغه ځای هم څنګه انتخاب کړو؟ دغه ځای ولې انتخاب سو؟ دا ځای ښه والی یې څه شی و او ګټه د دې ځای څه شی وه؟ د ځای انتخاب خو ځکه وکړو، تاسو ته معلومیږي چې د FM کوم څپې چې دي دغه په هوا باندې ځي.
که مخې ته یو غونډۍ یو غر راسي نو په هغه ځای کې بیا کار نه کوي، نه اورېدل کېږي. دغه یوه لوړه ځای ده، تاسې وینئ چې ډېر لوړ ځای ده. له دغه ځایه دومره لوړ ځای ده چې مثلا میدان وردګ ولایت معلومیږي، داسې د کابل طرف ته، د لوګر طرف، د پکتیا، د پکتیکا، د زابل خواته، ټولو خواته داسې خلاص بس یوه ساحه ده. نو داسې نږدې ورته یو بل څوکه یو غر نسته. نو د انتخاب ځای خو یې هغې بس همدغه اوسي، یو بل ځای نه ورته، همدغه اوسي. دغه له یو ځای نه 1 کیلووټ دستګاه چې کله فعاله سوه نو دوی په شپږو ولایتو کې کار کاوه. هلته یې د دغو FM نشرات او خپرونې اورېدل کېدې. ډیره مننه. وفا صاحب که راته ووایاستئ چون دا یوه لرې ساحه ده، یو غرنۍ ساحه ده، دغه د فعالیت یې راته ووایاستئ. هغه وخت کې به دلته طبعا تاسې به ډارېدئ یا مثلا دلته به چاپې به وي، بمبارونه به وو، ځکه دا د کابل کندهار لویې لارې ته نږدې سیمه ده. په دغه کې راته ووایاستئ څنګه توانېدلي وئ چې په دغسې حالاتو کې فعالیت وکړئ، خپل نشرات وکړئ او بیا یې دغسې منظم وکړئ؟ مختار صاحب هغه رښتیا هم سخت حالات و، انقلابي حالات و، او دښمن په موږ پسې شپه ورځ په څار و. هر څه موږ یې څارلو او موږ یې دې ته نه پرېښودو چې موږ بس نشرات وکړو. د الله تعالی بس نصرت و چې دغه ځای تاسو وینئ چې د کابل او کندهار عمومي لارې ته په ډېر نږدې موقعیت لري او هغه ځای ته ښکارېږي. او طبعا د راډیو چې فعاله کوو موږ تاسو ته معلومیږي هغه به انتن هم لري، ځکه چې انتنونه لري، بیا انتن بس نشرات نشي کېدلی. نو دلته موږ انتن هم و، انتن دغه سر کې درولی و. دستګاه شی خو بیا هم خیر په مځکه کې بس کوټې وې محفوظ و، خو انتن خامخا بس معلومېدو. خو بیا هم دښمن ته یو څه حده پورې د چا په چم پیړوند ونه لیدو. که څه هم دښمن څو وارې بیا وروسته کې هغه انتن لیدلی ده، تیارې راغلې دي، بمبارونه یې بس کړي دي، تقریبا 6 ځلې دغه ځای بمبار سوی ده. خو بیا هم لله الحمد نو ماته او نه هم دلته د راډیو وسایلو ته کوم تاوان نه ده پېښ سوی. نه هر ځل چې دی بس بمبار کړی هېڅ تاوان موږ ته پېښ سوی نه ده. ډیره مننه وفا صاحب. که راشو دغه د راډیو فعالیت ته، د راډیو نشرات راته ووایاستئ، څومره نشرات هم لرل، څو ساعته و د خپرونې چیرې آماده کېدې، او تاسو به د خپرونې راډیو څه وخت چالانوله، څه وخت پنګولوله، او دغه وسایل، تجهیزات او دغه شی هم څرنګه کول؟ مختار صاحب د موږ د نشرات خو د موږ په ورځ کې 4 ساعته و، 2 ساعته سهار و، 2 ساعته ماښام و. او د خپرونو کومې بس برابرېدې هغه کوم د موږ داسې یو دفتر خاص ځای معلوم نه و، ځکه هلته سخت حالات و، په یو ځای باندې ډېر کسان اوسېدل، بس یو غټ خطر و که نه. بیا دغسې کسان بس مهم کسان و، ډېر فرهنګي کمیسیون کې چې کوم ملګري و لکه مجاهد صاحب دغه بس په راس کې وثیق صاحب دی و، کوم ملګري چې و ټول مهم کسان و، د هغو په یو ځای باندې اوسېده مشکله وه. نو بیا موږ اکثره ملګري چې په هر ولایت کې موږ یو همکار و، نو په داسې ملګري سره ځان ته و، مطلب د موږ بس په یو ځای باندې هغه نه و چې یا د موږ یو دفتر ولرو یا د بس سټوډیو هم نه لرو، یو معلوم ځای دی ولرو. که هم یو ملګري کوم که خبر نه وي سټوډیو به ورته مثلا یو په خپل کور کې په یو ځای کې وه، یو ملګري مثلا موږ ته خبر نه ثبتول، بل ملګري به که نه مقاله ثبتوله، بل ملګري بل شي، هر څه چې و. بیا وروسته ټول بس لیږل، بیا یو کس حمید مجاهد صاحب هغه بیا دا خپرونه برابروله، بیا موږ ته واتساپ کې لیږله، واتساپ نه بیا موږ راخیسته، دلته مو راډیو کې نشروله. تا شخصا دلته طبعا دغه راډیو تخنیکي برخې مسؤلیت دی تا ته څنګه توانېدې چې دغه طبعا دلته به د جنراتور یا هغه ماشین چې د راډیو فعاله ساتل هغه به مو تیل راوړل و، دغه کارونه تا څرنګه کول؟ څنګه توانېدې چې په دغه یوه لرې سیمه کې دغسې فعاله یې وساتي او تل په هغه خپل وخت شی ورته راورسوي؟ نو هغه زه چې کله وم په هغه وخت کې دا خپرونې سوې، رښتیا هم که سړی اوس وګوري تاسو دغه ځای ته بس راوختئ، ډېر لوړ ځای ده، ډېر سخته ده. خو زه داسې عادت ګرځېدلی وم چې هېڅ فرق یې نه راکاوه، داسې ما نه وه چې دا یې غر ده، زه غره ته خېږم، سړی کېږم، ما سره یو شی دی، اخر مې داسې عادت وګرځېده که نه. نو زه به دلته خپرونو ته سهار هم راتلم، ماښام هم راتلم، په ژمي کې به هم راتلم چې کله به ډېرې واورې وې، 1 ساعت 1.5 ساعت لاره به وه. بیا مې هم مثلا داسې عادت غونته سوم، کوم راته د سخته کار نه و راته. یو خو هغه وخت کې بس جهاد و،
موږ بس مجاهدینو ټول جهاد کاوه هر رقم قرباني ته بس چمتو که به هر څومره سخته کار و هغه بس مجاهدینو په شوق او په ذوق باندې کاوه نو هغه د جهاد شوق او ذوق و چې موږ ته د ستړیا احساس بیخي نه کاوه ډیره مننه وفا صاحب لکه اوس چې تاسو د غزنی ملي راډیو ټلویزیون امیر یاستئ یو مجهز دفتر لرئ وسایل لرئ همکاران لرئ او کولی شئ په ډاډه زړه خپل فعالیت وکړئ دغه هغه له پخواني حالت سره تاسو دلته په یوه غرنۍ سیمه کې په ډار په وام باندې فعالیت کاوه لکه تاسو چې ویل سټوډیو مو نه لرله هغه خپرونې به ته پلش کې را انتقالولې بیا به دې دلته نشرولې که دا اوس له هغه سره لږ تشبیه کړي هغه حالت څرنګه و اوس دغه حالت څرنګه ده هغه وخت کې به ډېره سختي وه هغه وخت کې که رښتیا هم سړی دغسې اوس فکر وکړي نو بیخي زیات مثلا امکانات نه وو سختي زیاته وه خو بیا هم په هغه وخت کې روحي سکون بیخي زیات و مګر که هر مجاهد راواخلې که اوس پوښتې اوس مثلا بس اوس مجاهدینو ته ډېر اسوده دي ډېر امکانات یې بس په لاس کې دي خو بیا هم که له هر چا نه وپوښتې دی به وایي چې په هغه وخت کې زه ډېر خوشحاله وم نو هغه وخت کې بس روحي سکون و دغه سختیانې موږ بیخي په شوق باندې کولې موږ ته سختي بیخي نه ښکارېده چې دغه د سخت حالات وي نو اوس هم الحمدلله بالکل ډیره مننه وفا صاحب داسې ویل کېږي چې دغه راډیو څو وارې بمبار شوې هم ده که څه هم راډیو وسایلو ته زیان نه ده رسېدلی ولې خو مقابل لوري هڅه کوله چې له منځه یوسي که دغه یو ورځ د بمبار کیسه راته وکړئ دا بمبار شوې وه تاسو چیرې وئ څرنګه کیسه وه یارې بمبار شوې نه ده شوې یا مثلا ډېر وارې په تاسې باندې چاپه یا بمبار شوی ده راډیو خو ټوله شپږ ځلې یو ځلې بمبار شوې ده یو ځلې چاپه هم زموږ په کلي باندې وویله بیا په هغه کې هم د اعلان وکړ چې موږ سره د غیر راډیو او له اتو کسانو سره له منځه ویوړه خو موږ ته زیان بس ونه رسېدو لله الحمد او د بمبار هم څو ځلې بس بمبار سوه په یو ځل کې زه دلې وم بس دا بمبار سو سهار تقریبا 8 بجې شاوخوا د موږ خپرونه شروع نو تیارې راغلی بس دلته بمبار وکړو زه خپله په همدې ساعت کې وم مسحي کوم د دغه کومه ډبره چې شاته معلومېد دغې شاته ناست وم نو دوی راغلو بس بمبار یې وکړو خو په هغه ور باندې هم کوم زیان فیک نه سو نه ماته او نه راډیو ته نو هغه صحنه خو ماته دومره نه وه سخته لکه د کلي دا خلکو چې زه لیدم او ما کورنۍ ته هغو ته باندې لږ سخته تمامه سوې وه سخته هم وه هغو ته ځکه چې هېچا هم داسې نه ویل چې زه به دلته ژوندی پاتې یم بلکې هر چا ویل چې بس مدثر شهید سوی ده همدغه اوس اکثر زموږ د کلي ځوانان چې مخکې زما ورور و تقریبا دغه ساحې ته چې دغه تیارې بس ولاړې دا د بمبار وخت تېر سو دوی بس ځان راورساوه نو چې رالو زه جوړ وم دوی حیران وو که نه دې چا هم داسې هغه نه کېدو ګمان چې زه دې جوړ یم المدا پرې زړه ودان دا د ټول ملت راډیو دا د ټول ملت راډیو فرهنګي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ترڅنګ چې موږ په سایټ کې په آنلاین بڼه نشرات درلودل په ویډیویي بڼه هم نشرات درلودل په اوراقو باندې د برشورونو په شکل هم نشرات درلودل د مجلې په شکل هم نشرات درلودل او په نورو بېلابېلو برخو کې نشراتي فعالیت درلود د دې ته زم په غږیزه برخه کې موږ رادیویي نشرات په هېواد کې ولرو دغه تصمیم سره سم موږ اقدام په رادیو باندې کوم مخکې دغه شریعت غږ رادیو چې موږ درلود دا تنها په آنلاین بڼه نشریده او سایټ باندې نشریده په ټوله نړۍ کې اورېده کېده خو افغانانو ته چې انټرنیټ نه و په هر کلي کوڅه کې نو خلکو استفاده نه سوه ډېر ځینې کولی د دې لپاره چې موږ خپل هېواد د ډېر استفاده وکړو موږ اف ام راډیوګانې پیدا کړې شارټ راډیوګانې خو هغه ډېر قیمت هم دي او ثابت جای غواړي ډېر امکانات یې غوښتل په هغه وخت کې موږ له بمبارو له خطرات سره مخ هم نه سوی کولی نو اف ام راډیوګانو باندې تمرکز وکړو بیا دا اف ام راډیوګانې موږ په ځینو هېوادونو چې واردول دي یو حکومتي اجازه غوښته هغه زموږ سره هغه اجازه هم نه وه بیا په ډېرې سختۍ سره موږ له دوم درېیم هېواد نه دا پرزه خریداري کوله بیا مو د پرزې په شکل باندې راوړل په هېواد ته بیا هم دلته بیرته سره ترکیب کوله او بیرته م جوړوله بیا موږ استفاده ځینې کوله د هغه دستګانه په هغه کال باندې موږ په هېواد په 11 نقطو کې موږ د رادیو ایجاد وکړ رادیو سټیشنونه فعال کړي او هم د غزني وسه ډېر ښه وځلېده خلکو ته ډېر ښه پیغام رسونه کوله او فعالیت طبعا هر رسنیز فعالیت ډېره ګټه کوي ډېر مؤثر وي او په اوس نړۍ کې خلک
میډیا سره تعلق لري، آګاهي غواړي، خبر غواړي، راپور غواړي. ځکه دښمن زموږ غږ نه پرېښود چې خپور شي. داسې موږ امکانات پیدا کړو چې غږ خپور کړو، خلکو ته هم ډېر جالب وایي چې زموږ غږ واوري، بعد له ډېره ځنډه او موږ ته هم ډېر جالب خپل پیغام مخامخ له خلکو سره شریکو ورسو. د دغه رادیوګانو په وسیله باندې موږ ډېر اسانه خپل پیغام خلکو ته رسوو. په هغې کې جالبیت دا اوس د روزمره شکل د جهاد فعالیتونه خلک لیواله وو، د ښه راپور خپرېده، خبرونه هم دقیق خپرېدل او ځینې اسلامي خپرونې په ضمن کې په سودلو څومره امکانات وو او دغه دومره جالبیت اخر پیدا کړ چې څومره اورېدونکي به وو، د هغو تقاضا دومره لوړه وه چې وروسته بیا موږ رسیدګي نه سو ورته کولی. د غوښتنو چا د وخت امتداد غوښتنه کوله، چا د نور ولایتو ته د غځېدو، ولسوالیو ته د غځېدو غوښتنه کوله چې هغه زموږ هغه ماشین کوچنی و، ډېر نه رسېده تر حدودو پورې. یعنې تقاضا د خلکو نه معلومېده چې ډېر خلکو ته ګټه هم رسوله او د پیغام رسولو په راسته کې ښه مؤثر واقع شوی تر یو حده پورې. ولې دښمن امکانات خو زښته زیات وو، نشرات هم ډېر قوي وو د موږ په نسبت، خو زموږ په نشراتو کې مؤثریت ډېر وو، موږ په تمرکز په مؤثریت ډېر درلود، چون امکانات هم کم وو خو په مؤثر ډول هم استفاده ځینې کوله. یعنې په متواتر ډول موږ د رادیو نشرات ساتل. حتی زما یاد دي په دغه رادیو باندې چې څو وارې د بمبار لاندې راغله، بمبار پرې وسو، هر وارې به چې بمبار وسو 2 خپرونې پرې موږ رادیو جوړوله، بېرته بیا نشرات وکړو. څوک دا احساس نه کړي چې ګنې موږ رادیو درېدلې ده یا دښمن خپل موافقت یې ونه بولي چې موږ رادیو ویستلې ده. څو وارې داسې شوي دي چې موږ دستګاه به وویستل سوه او خدای جل جلاله بیا مرسته کوله، هغه اصلي دستګاه به له بمبار نه بچه شوې، یا به اتاق ویستل شوی، یا به جنریټر ویستل شوی، یا به یو لاین قطع شوی، یا به انتن ویستل شوی. خو موږ ته 2 خپرونې شوې، سهارنۍ خپرونه، بېګانۍ خپرونه درلوده. بېګانۍ خپرونه ته موږ بېرته رادیو جوړوله، بېرته مخامخ. یعنې قوي ټیم هلته متحد ټیم موجود، پرسونل هم کم و، په ډېر کم امکاناتو په یو محدود ټیم موږ توانېدلو چې رادیو زر بېرته فعاله کړو. بلې خپرونې هم لکه ما مخکې اشاره وکړه، په کم امکاناتو موږ ډېر کار کاوه. زموږ فقط په رادیو برخه کې 2 او 3 ملګري مصروف ټول هلته، او په مرکزیت کې چې موږ رادیو جوړول او پروګرامونه برنامې جوړول ته 2 او 3 ملګري مصروف. خو دا دومره په تعهد سره کار کوي چې هغوی په شپه کې او ورځ کې کار کاوه. په شپه کې به هم تر نیمې شپې پورې برنامې جوړولې، تهیه کول د ګیز نشراتو لپاره، په ورځ کې به بیا د بېګا نشرات لپاره کار کوي. یعنې په ډېر جدیت سره او په ډېره خوارۍ سره، په ډېر تعهد سره، په ډېر وفاداري سره ملګرو کار کاوه. دغه نتیجې ته موږ رسېدلي چې موږ نشرات نسبتا قانع کوونکي وي خلکو ته، او مؤثر وي، خلک اورېدونکي ولري او خلک داسې احساس کړي چې امارت حضور په رسنیو کې شته. او بل دا اوس د دښمن په مقابل کې هم زموږ نشرات دغه محدود نشرات مؤثریت یې ډېر و، ځکه موږ د خپل ولس په ژبه غږېدو، د خپل ولس په نبض غږېدو او هغه څه مو خلکو ته رسول چې دوی تنده درلوده. دښمن بار بار دروغ ویل، غلط معلومات خپرول، پروپاګاندا کو. خلک وروسته عادي ویل دي چې چا به د دروغجن سره مثال ورکوم د دښمن رسنۍ به ښودله، نو د دې حده پورې د هغو هغه اعتبار کم شوی په ټولنه کې. او زموږ د رسنیو اعتبار ساتل شوی ځکه موږ تمرکز په صداقت او په دقت او په اولویت باندې کوو، نو دغه وجه چې زموږ نشرات نسبتا دښمن ته ښه. نو اوس خو امارت ټول حاکمیت لري، ټول مځکه د امارت په لاس کې. او وخت موږ دغه ځای انتخاب کړی، یو ضرورت دا و چې یو امنیتي لحاظه دا ځای نسبتا مسؤل او بل دا و چې د حاکمه نقطه و خلکو ته نشرات ورسېږي. بل په ښار کې د لوی انتن موږ نسوی درولی، لوړ شی هم نسوی درولی، دښمن تر هدف لاندې راته. نو اوس دپاره زه فکر کوم که داسې یو تاریخي سمبول غوندې دا ځای وساتل چې موږ رادیو پکې درلود او ښه نشرات هم کړي، یو وخت جهاد یو فعالیت پکې سوی وساتل چې ښه ده. خو زه فکر کوم د دې نه ډېر مؤثر وسایل اوس لرو چې د خلکو د پیغام رسونې په لار کې موږ د ځکه په غزني په ښار کې داسې امکانونه لرو، داسې امکانات لرو چې هغو نه استفاده وشي. زه فکر کوم دې نه به مؤثره وي او ستونزه به هم کمه وي د رصد د مشکلات. دا ځای څومره ارتفاع وه او یو ولسوالۍ وه، نو رسېدل ورته سخت و. اوس هم هغه سختۍ لري، لارې جوړونه ده، موقعیت ډېر کار غواړي، دا شی لري. زه فکر کوم چې اوس بدیلې لارې لرو، ډېر ضرورت نه ورته احساس کېږي. ویاړ مو دا د ګران هیواد، دا د شریعت راډیو، دا د شریعت راډیو، څومره ښایسته ښکاري دا د امارت راډیو. کاري صاحب، په لومړي کې که دا راته ووایاستئ تاسو په شریعت غږ راډیو کې دنده څه وه او کوم هغه خپرونې وې چې تاسو دغه راډیو ته چمتو کول؟ مننه. د ما دنده د شریعت غږ په راډیو کې د فارسی برخه کې د سیاسي مقالو لوستل او همدا ډول ځینې اوقات د اخبارو قرائت او لوستل
څنګه تاسو توانېدلي وئ کاري صاحب په هغه سختو شرایطو کې چې تاسو تر تعقیب لاندې وئ، تاسو غږ او هر څه یعنې تاسو کوشش کوئ چې هغه هم پټ کړي وئ، څنګه توانېدلي وئ چې په هغسې حالاتو کې تاسو بیا هم خپرونې چمتو کوئ او راډیو فعاله وساتئ؟ په سر کې خو باید زه دا خبره په یقیني ډول سره اعلان کوم او ووایم چې یوازې او یوازې د الله تعالی ځانګړی نصرت و چې د دښمنانو په پوره شتون او د دوی په د دوی لخوا په ډیرو مشکلاتو چې موږ ته را جوړ سوی و هم، خو چونکې د الله تعالی یو ځانګړی نصرت له موږ سره مل و، نو موږ بس د الله تعالی په نصرت او په توکل محض باندې دا کار هم ترسره کول، حتی تر دې پورې چې ځینې اوقات به داسې هم راپېښېدی چې موږ په سنګر کې به زخمیان ولو، خو بیا به مو هم دا خپله دنده نه پرېښودل، حتی ځینې اوقات داسې پېښېدی چې موږ په باغونو کې یا په مساجدو کې یا په ځینو نورو ځایونو کې خپرونې ثبتولې، بیا به مو مسؤلینو ته لیږل. افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ راډیو، تاسو د شریعت غږ راډیو ته غوږ یاست. نوم مو واخلئ، ځان مو رامنډ. نوم مې مطیع الله عادل ده، د زنخان ولسوالي د لولي د کلي اوسېدونکی یم. ډیره زیاته مننه عادل صاحب. تاسو که راته ووایاستئ د اسلامي امارت اړوند د شریعت غږ راډیو دلته تاسو په سیمه کې تاسو په کلي کې فعالیت کاوه، دغه څرنګه راډیو و، نشرات یې څرنګه و، تاسو یې اورېدل نه مو اورېدل، د خلکو مینه له دغه راډیو سره؟ شریعت غږ راډیو خو ماشاءالله ډېره ښه راډیو وه چې له اول سر نه فعاله سوله، موږ مینه ورسره درلوده، خلکو مینه ورسره درلوده، همکاري مو ورسره کوله، نو ښه راډیو وه، همیشه م اورېدله. د دوی نشرات څرنګه وو په خبري برخه کې، نورو برخو کې؟ ځکه په د مخالف لوري یا د تیر دولت که یادونه وکړو د هغوی راډیوګانې ډېرې وې، د بهرنیو ځواکونو وي او د نورو قراردادي موسسو وي. دغه راډیو څرنګه وکولی شوی د هغو ټولو ځواب ووایي یا مثلا د هغو خلکو هغه پوښتنې ځواب کړي چې له دوی سره وي؟ دا راډیو خو ډېره مؤثره وه، دا خو د هغو ټولو نه دغه راډیو خلکو شریعت غږ راډیو خلکو ډېر اورېده، ما ډېر اورېدله، ما به همیشه اورېدله، خلکو اورېدله، ډېر ښه نشرات یې ولو، ښې مرکې یې درلودې، ښه نشرات یې کول او ښه په وخت خپرونې یې درلودلې، نو ټولو خلکو اورېدله. دا تا نورو راډیوګانو نه ډېره مؤثره وه، نو نشرات یې مؤثر وو او دیني وعظونه کې کېدل. ښه راډیو و شریعت غږ راډیو. خو ویاړ مو دا د ګران هیواد، دا د شریعت راډیو، دا د شریعت راډیو، څومره ښایسته ښکاري، دا د امارت راډیو، دا د امارت راډیو. مهرباني وکړه کار صاحب، لومړی دې ځان راوپېژنه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ذکریا هوتک. کار صاحب محترمه، دا چې تاسو په تیره جهادي دوره کې د اسلامي امارت اړوند د شریعت غږ راډیو اورېده، تاسو په هغه وخت کې دغه راډیو خپرونې اورېدې، د نورو راډیوګانو خپرونې هم اورېدې، طبعا دلته راډیوګانې په غزني ښار کې او نورو ولایتونو کې ډېرې وې. د دغه راډیو فعالیت څنګه و؟ تاسو لپاره دغه خپرونې څرنګه وې؟ د قناعت وړ وې نه وې؟ بله، دلته مختلفې رادیوګانې نشرات کول، متاسفانه اکثریت برنامې د دې چې وو هغه شرعي نه وې او اکثریت داسې برنامې وو چې هغه د موږ او د تاسو د کلتور او فرهنګ او د اسلامي چوکاټ سره مخالفت کوي. ما زیاتر وخت د شریعت غږ راډیو خپرونې چې د سهار له مخې او د مازدیګر لخوا په اف ام څپې باندې خپرونې کولې، نه تنها په مرکز کې بلکې په ولسوالۍ کې هم په ډېره صافه او واضحه توګه اورېدل کېدله او مختلفې اسلامي او تربیتي خپرونې درلوستلې. نو ډېر ښه نشرات وو او اکثریت خلکو دا راډیو اورېدله او ډېرې ښې خپرونې درلوست. خپرونې څنګه وې؟ طبعا د نورو راډیوګانو مقابله یې کولی شوی، د ولس د ذهن د روښانولو او همدارنګه د اسلامي امارت دغه مبارزې چې دوی کوله خلکو ته هغه پیغام رسولی شوی؟ واقعیت د شریعت غږ راډیو
ډېرې ښې خپرونې باوجود د دې چې وخت ډېر محدود و، تقریبا د 1.5 ساعت تر 2 ساعتو لپاره خپرونه درلوستله. باوجود د همدې هم ډېرو خلکو د دې د برنامو نه واقعیت ډېرې ښې خپرونې، هغه که خبرونه وو که سیاسي تبصرې وي او نور اسلامي برنامې درلوستلې. واقعیت ډېره ښه مبارزه یې کوله او واقعیت خپرونې ډېر زیات علاقمندان درلوستل. د ملي تلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو مینوالو، دا وه د غزني ولایت اړوند زنخان ولسوالۍ لولي کلي نه د شریعت غږ په نامه راډیو باندې ځانګړې خپرونه چې تاسو تر دې مهاله له موږ سره واورېده. هیله ده دغه خپرونه مو د خوښې او پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا او بل دغسې خپرونې چې یوې بلې ولسوالۍ ته ځو او په یوه دغسې جالبه او مهمه موضوع تاسو ته چمتو کوو، له تاسو نه اجازه غواړو. ښاد، ودان او بریالي اوسئ.